ګرانو کتونکو زه ګوهر علي ګوهر ستاسو پړوان دی د ثوابه یو ډېر عظیم تاریخ و چې پخوا په شاه منصور باندې جنګ تېر شوی و د هغې نه بعد دا ټاکیدار پړونې چې زنانو اچولي وي نو دا د هغې یو ښکاره ثبوت دی نو ما په یو ډېره ښه سندره لیکلې ده نو هیله لرم چې ستاسو به خوښه شي او تاسو ته وړاندې کړم یا د ثوابه د جنکو د ټاکیدار پړونی ډیر دی مزیدار پړونی خپل پکې ښکاری د ثوابه د جنکو د ټاکیدار پړونی ډیر دی مزیدار پړونی خپل پکې ښکاری سر نه تر خپل پکې پټا د ځان پرده ساتي خغټا او تعلیم په یو کجټا نو تر زړوال پنوم یادېږي دا ګلدار پړونی ډېر دي مزېدار پړونی ښکلې پکې ښکاري در زړوال پنوم یادېږي دا ګلدار پړونی ډېر دي مزېدار پړونی ښکلې پکې ښکاري ډېر د پخوا نه ده دا نښه د ثوابې د خلکو خوښه او دغه رواج پالي په مخه دې ثوابې له جوړوي دوبیان په شمار پړونی ډېر دي مزېدار پړونی ښکلې پکې ښکاري دې ثوابې له جوړوي دوبیان په شمار پړونی ډېر دي مزېدار پړونی ښکلې پکې ښکاري یا پخوا تېر جنګ په شاه منصور هر یو غازی په وینو سرو تورې لاس کې وباترو شو شهیدان ښځو پې واچول وار په وار پړوني ډېر دي مزېدار پړوني ښکلې پکې ښکاري شو شهیدان ښځو پې واچول وار په وار پړوني ډېر دي مزېدار پړوني ښکلې پکې ښکاري نو د ثوابې د جنکو دي ټاکیدار پړوني ډېر دي مزېدار پړوني ښکلې پکې ښکاري نو داغونه جوړ شو په پړونو وینې روانې وې د زړونو ډېرې خپه وې په مړونو په سر کړو ښځو هغه وخت نه دا داغدار پړونې ډېر دي مزېدار پړونې ښکاري مننه په سر کړو ښځو هغه وخت نه دا داغدار پړونې ډېر دي مزېدار پړونې ښکلې پکې ښکاري د ثوابې د جنکو دي ټاکیدار پړونې ډېر دي مزېدار پړونې ښکلې پکې ښکاري دا د ګوهر د خولې بیان دی شاباس ګړه کې مکان دی خاص په ذله کې د مردان دی د ټولو ښځو رب نصیب که حیادار پړوني ډېر دي مزېدار پړوني ښکلې پکې ښکاري د ټولو ښځو رب نصیب که حیادار پړوني ډېر دي مزېدار پړوني ښکلې پکې ښکاري د ثوابې د جنکو د ټاکیدار پړوني ډېر دي مزېدار پړوني ښکلې پکې ښکاري ډېره مننه